بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. درنو او قدرمنو دوستانو ستړي مشئ. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې د درس پیلو. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الثالث دريم تمرين تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. دلته بیا ویل چې تاسو خپل سوال او جواب د خپل دوست سره څوک وکوي لکه څنګه چې په مثال کې ده. تمرین د دام المثال لومړی مثال چې طالب توی معنا طالب وای او طالب الاول لومړنی طالب الطالب الثاني. یو سوال کوي بل جواب ورکوي. دلته عکس کې پاکستانی ده. سوال کې چې پښتنه کې چې من اين انت ته د کوم ځای څخه یې. من اين انت ورته راغی ځکه چې دا مذکر ده. من اين انت ته د کوم ځای څخه یې. طالب الثاني ورته وی چې انا من پاکستان زه د پاکستان څخه یم. همداسې نور مثالونه دلته موږ ته ترکیه راکړي انتی راغلی او ترکیه. دا موږ څنګه جوړو؟ همدلته هو سوریه. من اين انتی ښځې لپاره موږ استعمالو ځکه چې دلته جلی ده د مؤنث من اين انتی. دلته نشو ویلی چې من اين انت ځکه انت موږ ویلی چې د مذکر لپاره استعمالیږي. نو ښځې نه چې موږ پوښتنه کوو چې ته د کوم ځای، موږ وایو چې من اين انتی ته د کوم ځای څخه یې. جواب څنګه ده؟ جواب انا من ترکیه زه د ترکیې هیواد څخه یم. که یو بل چا نه د بل کس په اړه پوښتنه کوو چې وایو من اين هو هغه د کوم هیواد څخه ده. جواب به څنګه وي؟ من اين هو هغه د کوم هیواد څخه ده. هو من سوریه هغه د چی څخه ده؟ د سوریې هیواد څخه. ښځه کالته ښځه موږ نه لږ لري موږ ورته اشاره کوي او بل ملګري ته وایي چې هغه جلی د کوم ځای څخه ده. څنګه وایي؟ من اين هي هغه جلی د کوم ځای څخه ده. جواب ورکوي چې هي من مصر د مصر هیواد څخه ده. ډیر آسان تمرین ده. الوحدة الأولى لومړنۍ برخه الدرس الثالث دریم درس التدريب الأربع أو رابع. تدريب الأربع هاتي جملا كما في المثال. وی تاسو ته ویل داسې جملات یا داسې جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. مثال کې موږ ته سره کړي خالد. د یو سړي نوم خالد دی. مثلا زما نوم خالد دی. زه څنګه وایم؟ خالد. اسمي المثال مثال څنګه؟ اسمي خالد، اسمي خالد او اسمي خالد. زما نوم خالد ده. که د بل نومي اسمي خلیل. که ښځه مې هم ویل کېږي چې اسمي خدیجه زما نوم خدیجه ده. که مؤنث ای که نه ښځه. او اسمي محمد او اسمي محمد، اسمي فاطمه. همداسې نور مثالونه. التدريب الخامس پنځم تمرین هاتي جملا كما في المثال. وای راوړئ جملې لکه څنګه چې په مثال کې دي. اوس دلته ترکیه موږ ته ترکی راکړی او دلته ترکیه. مثال څنګه ده؟ انا ترکی. انا ورته راځي ځکه متکلم ده. انا ترکی زه ترکی یم. انا من ترکیه زه د ترکیې هیواد څخه یم. ښځه به څنګه وایي؟ جلی
وی انا سوریه، زه سوریایی یم. انا من سوریه، زه د سوریې هیواد څخه یم. که یو څوک ښځه د مصر څخه یي خپل ځان معرفي کوي وایي چې انا مصریه، زه مصری یم. صحیح. انا من مصر، زه د مصر څخه یم. مثلا زه تاسو ته مثال وایم چې انا افغانی، زه افغانی یم. انا من افغانستان، زه د افغانستان څخه یم. همداسې نور مثالونه. ډېر اسانه ده. بلې صفحې ته ځو. وایو چې الوحدة الاولى لومړنۍ برخه، الدرس الثالث دریم درس، ملخص التراکیب، د ترکیبونو د جوړښتونو خلاص. دا ډیر اسانه ده. دا ټول تمرین ده، ملخص ده، ډیر ساده لیکلی، ډیر اسانه ده. موږ ته ضمیرونه راکړي چې موږ یې څنګه استعمالولی شو، د مذکر لپاره، د مؤنث لپاره، صحیح، د ښځې لپاره، د نر لپاره. اوس دلته انا ده، دلته انت ده، دلته هو. انا زه، صحیح، انت متکلم، انت ته مخاطب، هو غایب. اوس دا ضمیر غواړو چې استعمال کوو. موږ ته دلته کلمات راکړي. مثلا وایو اول دغه انا دې ټولو کې استعمالو. انا طالب، زه شاګرد یم، زده کوونکی یم. انا مدرس، زه استاد یم. انا طبیب، زه ډاکټر یم. انا مصری، زه مصری یم. انا ترکی، زه ترکی یم. انا سوری، زه سوری یم. بیا بل مثال خپله جوړ کړئ. انا افغانی، زه افغانی یم. اوس راځو انت استعمالو چې څنګه موږ وایو. انت طالب، انت طالب، ایا ته طالب یې. انت مدرس، ته استاد یې، ښوونکی. انت طبیب، ته ډاکټر یې. همداسې ټول وایو. هو موږ وایو چې هغه کس، هو طالب، هغه زده کوونکی ده، غایب ده که نه. نو وایو چې هغه استاد ده، څنګه وایو. هو مدرس. وایو چې هغه مصری ده، څنګه وایو. هو مصری. همداسې نور. دا د مذکر لپاره ټول راغلی وو، که فکر کوئ. انا هم، انت، هو. اوس راځو چې د مؤنث لپاره ښځه ده. و څنګه وایي چې زه افغانی یم. څنګه ویل کېږي. انا خو ضمیر ده، متکلم دا تغییر نه کوي. انا د ښځې او د نر لپاره دواړو لپاره استعمالیږي. انا طالبه، زه زده کوونکی یم. که زه وایم چې زه افغانی جلی یم، انا افغانیه، زه افغانی یم. انا طالبه، زه زده کوونکی یم. انا مدرسه، زه ښوونکی یم. انا طبیبه، زه ډاکټر یم. الی آخره، تر اخره پورې همداسې. انت ورته استعمالوم. انت طالبه پښتنه کې چې ته زده کوونکی یې، ښځې ته وایي که نه، جلۍ ته. انت مدرسه، ایا ته استاذه یې. انت طبیبه الی آخره. هي استعمالو د غایب ښځې لپاره، جلۍ لپاره. هي طالبه، هغه زده کوونکې ده. هي مدرسه، هي طبیبه، هي مصریه، هي ترکیه، هي سوریه الی آخره. اوس موږ سوال کوو. من این، دا څنګه موږ جوړو. من این انت، ته د کوم ځای څخه یې. سوال کوو. من این انت، که ښځه یي. که غایبی من این هو، د نر غایبی. که ښځه غایبی من این هي. من این انا، زه د کوم ځای نه یم. سوال ده که نه.
نو دا ګوره انت د مذکر لپاره، انت د مؤنث مخاطب لپاره، هو د مذکر غایب لپاره، هي د مؤنث غایب لپاره، انا متکلم حاضر لپاره. اوس وایي چې انا من پاکستان، من این انت، دا څنګه وایي جواب انا من پاکستان، زه د پاکستان څخه یم. که وایي چې من این انت، هغه د کوم ځای څخه ده، جواب به یې څنګه وي؟ من این انت، هغه به وایي چې انا من ترکیه. اوس وایي چې انا من پاکستان، انت من پاکستان، انت من پاکستان، انت من پاکستان، انت من پاکستان. همداسې هو من ترکیه، هي من مصر، او هي من سوریه. اسانه ده، دا اول دې ټولو کې استعمال کې انا من پاکستان صحیح شو. بیا وایي چې انا من ترکیه، انا من مصر، انا من سوریه، بیا انت استعمالو، انت من پاکستان، انت من پاکستان، انت من ترکیه، انت من مصر، انت من سوریه. اوس انت استعمالو، ښځې ته وایي چې انت من پاکستان، انت من ترکیه، انت من مصر، او انت من سوریه. هو څنګه وایي چې هو من پاکستان، هو من ترکیه، هو من مصر، هو من سوریه الى آخره. سوال دلته جوړو، موږ څنګه جوړو سوال؟ دلته موږ ته پاکستانی راکړی، ترکی راکړی، مصری راکړی، سوریه راکړی. یو خبر چې تای مربوطه چې ورته وایي دا د مؤنث لپاره استعمالیږي په آخر کې، چې هغې ته بیا انت راځي، او د نرانو لپاره یا استعمالیږي. مثلا چې هل انت پاکستانی، آیا ته پاکستانی؟ هل انت ترکی، آیا ته ترکی؟ هل انت مصری، آیا ته مصری؟ هل انت سوری، آیا ته سوریایی، د سوریا څخه؟ اوس د ښځې لپاره څنګه سوال کوو؟ هل انت پاکستانیه، هل انت ترکیه، هل انت مصریه، هل انت سوریه، هل انت افغانیه. همداسې جواب به یې څنګه ورکوو چې نعم انا پاکستانی، انا ترکی، انا مصری، انا سوری. نعم انا ښځه کوئ، بیا هغه څنګه جواب ورکوي چې هل انت پاکستانیه، جواب ورکوي چې نعم انا پاکستانیه. بیا پوښتنه کوي چې هل انت ترکیه، جواب ورکوي چې نعم انا ترکیه. د نر هل انت پاکستانی، جواب ورکوي چې نعم انا پاکستانی. همداسې ډېر اسانه مثالونه دي، ډېر ښایسته دي. اوس دا د اشارې د مذکر د مؤنث لپاره استعمالیږي. دا څنګه استعمالو؟ دلته اخی ده، دلته صدیقی. دا اخی مذکر ده او صدیقه مذکر ده. دلته اخ ده، دلته صدیقه ده. اخت مؤنث ده، صدیقه هم چې ده ښځه ده مؤنثه ده. او اسمی وایي چې هذا مونږ ویل چې مذکر لپاره اخ اوس مذکر ده که مؤنث؟ مذکر ده. نو وایي چې هذا اخی، دا زما ورور ده. هذا صدیقتی، دا زما، هذا صدیقی، دا زما ملګری ده. اوس د مؤنث لپاره هذه اختی، دا زما خور ده. هذه صدیقتی، دا زما چې ده ملګری ده. که یو سړی وایي چې زما نوم فلانی ده، مثلا اسمی نیازی، اسمی نیازی، اسمی خوله، اسمی خلیل. زمانم مثلا خالد ده، زمانم خوله ده، زمانم خلیل ده، زمانم خدیجه ده، اسمی خدیجه. ډیر اسانه تمرین. اوس راځو الوحدة اوله، لومړنۍ برخه، الاصوات وفهم المسموع، الدرس رابع. اصوات منګه وایو چې صوتونه. منګ ته دلته خ حرف راکړل شوی ده چې دا خ څنګه تلفظ کیږي.
خا باید ډکه تلفظ شي. مثلا التدریب الاول لومړنی تدریب استمع غوږ ونیسه و اعید تکرار کړه. خالدون خالد داسې نه خالد خالدون خلیل خوله. موږ د خا ښی خا موږ د کم مخرج نه موږ استعمالو د هغې مخارج ښی د حرفونو موږ وایو چې خا چې ده دا ډک حرف ده باید ډک ویل شي. مثلا خدیجه بخیر. التدریب الثاني دویم تمرین استمع غوږ ونیسه و اعید تکرار کړه. اوس کاف ده دلته خا ده د دوه ترمنځ موږ څنګه فرق وکولی شو؟ صحیح. کره کره کا کره دلته خا ده خره خره ډک ویل کېږي. کبیرون کبیرون نو موږ خا څنګه وایو؟ خبیرون خبیرون. کسوفون کسوفون خا خسوفون خسوفون. کانا کانا خانه خانه. کاویتون کاویتون خاویتون. نو دې نور مثالونه تاسو خپله د خپلو دوستانو سره تکرار کړئ، خپله تکرار کړئ، ویلې کړئ په کتابچو کې تر څو دغه خا حرف ښه په منظمه توګه تلفظ شي. التدریب الثالث دریم تمرین استمع غوږ ونیسه و اعید تکرار کړه. اوس موږ ته دلته دا خا کلمه چې دا خا حرف چې ده د قرآن کریم آیتونه یې موږ ته راوستي چې هغې کې خا موجوده ده. وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لك من الأولى الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ګوره د خا کلمه ده. نو دا نور آیتونه هم ستاسو په خپلو کورو کې د خپلو دوستانو سره تکرار کړئ. تر د نن ورځې درس مونږ ډیر زیات تمرینونه ولوستل او تمرینونه مو حل کړل. هیله چې دغه تمرینونه 2 یا 3 ځلې په خپلو کورو کې د خپلو دوستانو سره تکرار کړئ او اشاري ضمایر د مخاطب لپاره، د مذکر لپاره، د مؤنث لپاره، همدارنګه د ښځې لپاره، د نر لپاره سره راځي دا استعمال کوو. بله دا خبر چې زیاتې کلمې نوې زده کړئ، هغه استعمال کوي تر څو عربي ژبه مو لا ښکلې شي او لا پیاوړې شي. ډیره زیاته مننه. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارم. پاک الله مو مل شه.